بخښنه غواړم. تاسې کښېنئ دا ملګري نه یې کښېنئ. ملګري تاسو هم کښېنئ چې دغه سیټ والا کسان که لږ چپ شئ نو زه به راته څه ووایم او څه به ووایم. ټول څونه چې هم د بلاګورو د هر ځای نه چې کسان راغلي یې ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اصل کې خبرې ډېرې وشولې خو ما یوه خبره واورېدله چې په دې علاقه کې د اوبو ډېر تکلیف دی. نو په کار موږ له دا ده چې زموږ د سوشل میډیا چې څونه خلک زموږ شعر واوري نو د ملک واکداران او د سیاست هغه خلک چې کومو خلکو ته کرسۍ په لاس کې دي هغه زموږ دا خبره واوري چې په دې وطن کې د نور څه نه کوي خو صرف کویان دي ورله وباسي چې د اوبه خو پاکې څکي. هغې نه بعد چې درې شعره درته په ترنم کې وایم درې شعره صاحبه غزل ور ملګري کښېنئ چې ټولې ووینو. पैदा में स्ता पसंग किकड़ा पैदा में स्ता पसंग किकड़ला ग्रान मला गुरी पैदा में स्ता पसंग किकड़ला ग्रान मला गुरी कसम दे मां पैदा कड़ ढेर पगरान मला गुरी राजा राजा दनन प्रोग्राम टोला किस्सा वावरा 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 रागलियूस बिनगिरी बमा ग्राना मला गोरे पैदा मिकड़ल कसम देड़े बगरान मला गोरी هلکه داد هم کمزوره یې ښه که نه داد نن تراورېږه دلته دومره اوبه نشته 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 د تندې راله مړنه کې باران ملا ګوري قسم دې را پیدا مې کړل په ګرانه ملا ګوري. باقي شعرونه درته داسې ویم چې موږ روغه کړې خو بچې دروازه بنده ساته موږ روغه کړې خو بچې دروازه بنده ساته څوک په دې مړ کې د حجرې دروازه بنده ساته خدایا موږ روغه کړې خو بچې دروازه بنده ساته څوک په دې مړ کې د حجرې دروازه بنده ساته رقیبه یار مې درته پرېښې په قلاره کښېنه رقیبه نوره دې د خولې دروازه رقیبه یار مې درته پرېښې په قلاره کښېنه رقیبه نوره دې د خولې دروازه بنده ساته خدایه څوک چې مې زړګی په پښتونخوا نه سېځي خدایه هغو ته د توبې دروازه نه مزدوري کړې د نه پلار مزدور ساتلی ستا د پولۍ پولۍ لاسونه احساس چرته ورځي نه مزدوري کړې د نه پلار مزدور ساتلی ستا د پولۍ پولۍ لاسونه احساس چرته ورځي په دې ارمان باندې ډېر د خاورو لاندې کړله دا دنیا غواړي خو دا کم د پلاس چرته ورځي که صدقه ورکوي په مخ او په مروت یې ورکوي ثواب یې هم نه کېږي چل د اخلاص چرته ورځي په ټوک ډوډۍ چې ستا حجره ساتي او ځان پرې وجني غریب سړی دی خانده له لباس چرته ورځي درې شعرونه درته نور ویم چې ځکه رقیب ته رقیب وایم نو زه شاعر یم رقیب به څنګه ماته رقیب وایي زه شاعر خو نه دی ځکه رقیب ته رقیب وایم نو زه شاعر یم رقیب به څنګه ماته رقیب وایي زه شاعر خو نه دی زه د قام سترګې یم هغه د دغه سترګو ازغې رقیب زما عمره په مینه کې ماهر خو نه دی راته یې ویل ضمیره مینه خو زه ستا سره کوم د دې رقیب نه په قلار شته څه کافر خو نه دی
ټیک دا خبره ته ووایم خو غزل درته وایم چې شوګیرې منم په یادونو خو دې حد کړی دی شوګیرې منم په یادونو خو دې حد کړی دی زما د زړه په پرهرونو خو دې حد کړی دی او د کافر لور زه دې په یو دوه کې حیران پاتې کړم د کافر لور په تصویرونو خو دې د کافر لور دې په یو دوه کې حیران پاتې کړم د کافر لور په تصویرونو خو دې حد کړی دی خدایه دا سپینې سپینې ګوتې تور غمې د پاسه د یوې پیغلې په لاسونو خو دې خدایه دا سپینې سپینې ګوتې تور غمې د پاسه د یوې پیغلې په لاسونو خو دې حد کړی دی زما خدایه د نامې نه دې قربان شم که نه زما په ټولو ارمانونو خو دې حد کړی دی نن یې په خپله راته وویل چې زمي رسلې مې په شعرونو خو دې درې شعره درته وایم چې زما زړه وطنه هله زما ځان وطنه یا زما زړه وطنه هله زما ځان وطنه یا زما ګل وطنه یا زما جانان وطنه څلور بچي الله راکړي خو ایمان مې دا دی که په تا سخته شوه نو دا درنه قربان وطنه څلور بچي الله راکړي خو ایمان مې دا دی که په تا سخته شوه نو دا درنه قربان وطنه زه چې پیدا شوم زه ماشوم و مزه نه وم خبره ستا په سینه کې ماته شوی دی اذان وطنه او د دې جنډې مانه د څه د زه یې منم که نه قسم په خدای ما پرې راوړی د ایمان وطنه مخکې مې نه ویل خو اوس یې ښه په جار وایم چې چپ چاپېره دې پراته دي غمازان وطنه یا زما زړه وطنه هله زما ځان وطنه یا زما ګل وطنه یا زما جانان وطنه دوه درې شعره نور هم چې یریږم نه د خوب او د تعبیر د فیصلې یریږم نه د خوب او د تعبیر د فیصلې نه یریږم د بر کلي د پیر د فیصلې نه که سیند که سمندر دی زه ورځه الله دې خیر کړي نو سړی به چېرته لاړ شي د تقدیر د فیصلې ته ښه وکړه سره د دې پنځو بچو دې غواړم تا څه ته ښه وکړه سره د دې پنځو بچو دې غواړم تا څه ویل تښتېدلی دی ضمیر د فیصلې شعرونه کم د بهي او غزل یادې زوړ دی چې دا چې ښکلې نه ده آینې له ځینو څه لځي دا چې ښکلې نه ده آینې له ځینو څه لځي زړه مې د سینې نه دې کوڅې لځي نو څه لځي او دلته کې چې راشي نو بیا یو په دوه ګناه کوي دا خلک کعبې لځي توبې لځي نو څه لځي مړي کې په خپله د تپوسې د څوک نشته دی بیا ورله سحر له جنازې لځي نو څه لځي او نه کېږي ماما د زوی تعلیم دی داسې نه کېږي دا خو کالجونو ته نشې لځي نو څه لځي او ټیک ته د دې تره دی خو زما ورسره نه لګي ټیک ته د دې تره دی خو زما ورسره نه لګي نو دا ورکره هره میاشت کې شپې لځي نو څه لځي او زه د دې رقیب سپینه خبرې یم چې نه دی خو خدا ظالم خواسې اندازې لځي نو څه لځي او مور یې پلار ته وویل په دې کشره لور شکي یم دا چې زمین ویني دروازې